یعنی ته وایې که اروپا کې انسانیت وي نو انسانیت خدا ولا کوي چې له یو ښځې سره د 20 کسه جنسي تیری کوي یا په خواښه یا په رضا. انسانیت دا ولا کوي چې ښځه د ځان ته په کور کې نر سپای ساتي. انسانیت دا ولا کوي چې ښځه د راجګېږي له سړي نه د سپی جوړوي. انسانیت دا ولا کوي چې اول حقوق د دې سپي وي، دویم د دې ښځې وي، دریم د دې نر وي. نو زه افغان یم خو دومره باندې پوهېږم، دومره درته وایم مولوي صاحب چې په افغانستان کې جنگ روان نه ده، جهاد روان نه ده، ټول مسلمانان دي. که تاسو جهاد وایي، که تاسو جهاد وروره لږ صبر 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 صبر. علمي سویه د کراتو وایي قربان دې شم، څومره سبقونه دې ویلي ته فتوا ورکړې جهاد نه ده روا. زه هم دا اوس خپله مولوي یم. ښه مولوي یې؟ جهاد کله روا کیږي وروره؟ جهاد په نه سړي زامنو باندې روا ده. ښه دا مولوي نه په افغانانو. ښه د مانځه فرایض او دا څه ودرې دي او دا څه فرایض راته وایه مولوي صاحب؟ لاړ شئ زه یوارې د تا خور او مور د کفارو له منګلو خلاص کم. ودرېږه کنځلې مه کوه. زه یوارې د تا خور او مور د کفارو له منګلو خلاص کم، بیا فلسطین ته ځم. ته ما ته دا ووایه چې د تا سویه علمي څومره دی د تا خور او مور؟ بس دا په همدې نه ده روا، خور او مور او بس په همدې نه ده روا، په دغه نه ده روا. ځکه خو یې مونږ کوو، مونږه هغه طرف حق بولو چې کوم طرف پسې سپي غاپي. مونږ هغه لښکرو پسې ځو په کومو لښکرو پسې د صلیبیانو کوتري غاپي. نو د تا له دې غپا او له دې کړنجاو کنځلو نه معلوم چې په افغانستان کې جهاد روا ده. ځکه ته د صلیب بچی، ته یهودو روزلی، ته ولا د زنا یې، ته ولا که انسانیت پیژنې نه د انسانانو په جامعه کې چېرته کېناستلی. دا چې تا وویلې چې افغانستان کې جهاد نه ده روا، مونږ وایو روا ده. ځکه صلیب روزل شوی سپي وغپل. د حق لښکرې مونږ په همدغه تثبیتوو چې د کلیسا مزدوران، هغه خلک چې برګر ته په قطار ولاړ هغه به ورپسې غاپي. یوه نمونه د طالب د حقانیت همدغه ده چې سیکولر، صلیبی، یهودی، د جاسوسان، کمونستان، خلقیان، پرچمیان، شیعگان، شولیان، لامذهبي، داعشیان، ویکتوریان، دا ټول په طالب پسې غاپي. له همدغه نه موږ ته د طالب حقانیت معلومیږي چې ټوله نړۍ د داعشي و، د یهودي و، د نصراني په شمول، د لامذهبو په شمول د طالب په خلاف سنګر نیولی. نو طالب چې حق نه وي نور به څوک حق وي؟ ثاقب صاحب زمونږ غږ که اوري اروپا کې انسانیت ډېر ده. والله زه درته یو خبره وکړم ښه، دغه اروپایان یا دا دنیاوال څومره قوانین چې دي، او لکه دا لنن خیل او لکه دغه پیپر خیل او دغه رنګه دا ډیموکرات خیل، پاپ خیل، دوی چې دا کوم قوانین لري که نه، دوی د یو مثال پیش کړي، داسې یو موډل مثال د دوی پیش کړي چې یاره ولا دغه وګوره زمونږ، یعنی اول خو دا وګوره لنډ جواب که راکې اروپا کې انسانیت شته که نه؟ نو وروره که انسانیت ګوره اوس دا څه حال په فلسطین کې روان دی که نه، دوی په ځای د دې چې نور څه ونه کړي هغه غندنه هم دوی نه کوي، وایي دا سلف ډیفنس. غندنه خو نه کوي، لکه ما اورېدونکي نور عکس دې وانخلي. یعنې ته وایې که اروپا کې انسانیت وي نو انسانیت خدا ولا کوي چې له یو ښځې سره د 20 کسه جنسي تیری کوي یا په خواښه یا په رضا. انسانیت دا ولا کوي چې ښځه د ځان ته په کور کې نر سپی ساتي. انسانیت دا ولا کوي چې ښځه د راجګېږي له سړي نه د سپی جوړوي. انسانیت دا ولا کوي چې اول حقوق د دې سپي وي، دویم د دې ښځې وي، دریم د دې نر وي. نو هلته خو اوسېږي ځناور، هغوی قوانین د ځناورو دپاره جوړ کړي دي، او نه په انسانیت پوهېږي نه په سړیتوب پوهېږي.
او نه الله تعالی دوی ته خره ویلي دي، الله تعالی دوی ته دوی رټلي دي. دا هغه خلک دي چې دوی هغه څه چې قرآن وایي مه کوه هغه دوی کوي، چې کوم قرآن وایي وکړه هغه نه کوي. الله تعالی امر ده چې ښځې دې په کورونو کې کینی، دیموکراتان، سیکولران، کمونستان، غرب پلوي، ملحدین، نشنلستان، دا خلک چې کوم د طالب خلاف دي، اماغه خلک نن د فلسطین په دې وحشت باندې خاموشه دي. اماغه خلک چې د طالب په سیدل لشکرکشي کړې وه، نن بیت المقدس تر ګولۍ لاندې نیولې ده او روزانه پکې جنازې باسي. لکه په اروپا او په امریکا کې انسانیت خبرې دا مونږ ته معلوم دي. دغه دلته چې رالیږلي خپل روزل شوي خره، هغه که حنیفت مار ده، هغه که محب ده، هغه که غني ده، هغه که د هر یو ټامې ده، د دوی ظلم، د دوی وحشت، د دوی بربریت، د دوی انسان دوستی مونږ ولیدله. هغه څه دوی وکړه چې انسانیت ته نه شرمیږي. نن د اروپایانو هغه بشري قوانین چې دوی جوړ کړي دي او خلکو ته په اروپا او په امریکا کې سپي ته حقوق ورکړي دي، لیکن نن په بیت المقدس خاموشه. یاد ساتئ د نړۍ مسلمانانو، د عربو دغه بې غیرتي به د نړۍ په تاریخ کې لیکل کیږي. د عربو شیخانو دغه خاموشي دا به د نړۍ په تاریخ کې په زرینو کرښو باندې داسې ولیکل شي چې یو څوک داسې وو چې له بیت المقدس نه دفاع کوله. دا به په زرینو کرښو داسې لیکل کیږي چې یو څوک وو چې په تش لاس باندې د نړۍ ابرقدرتونه مات او مهار کړه. لیکن بیت المقدس کې د 350 هیوادونو مشران، هغه خلک چې ځانو ته د چا خبر د افغانستان جهاد او په دې نورو جهادونو باندې تاخت و تاز کوه، فتواګانې خړول، نن په دې ټولو وحشتونو باندې خاموشه دي. مونږ له صلیبیانو نه ګیله نه کوو، مونږ د صلیبیانو روزل شویو سپیانو نه ګیله راځي. مونږ د اسلامي مملکتونو حکمرانانو ته وایو چې ښه پرون د امریکا سره نه دا چې د امریکانو اشغال په افغانستان ونغنده، دا ټولو سره یو ځای شو. چا اډې ورکړې، چا لارې ورکړې، چا تیل ورکړو، چا کوردینات ورته کو، چا جاسوسي ورته کوله. نن اماغه خلک هغه د فلسطین په وحشت خاموشه دي. طالب خو پنجابی ده، صحیح شو. طالب خو 100% نمونه د توران که طالب خدا ګناه کړی او چې اسامه ته جای ورکړي. بیت المقدس څه ګناه کړی ده؟ د مسلمانانو لومړی قبلې څه ګناه کړی؟ په بیت المقدس کې اوسیدونکي مسلمانانو څه ګناه کړی ده چې کلم د اسرائیلو طبیعت برابر نسی او بزغړاز په فلسطینیانو په غزې باندې شروع کی. هغه خلک چې طالب نه په اختر کې د اوربان غوښتنه کوله، دغه يهودانو ته، دغه صلیبیانو ته، دغه کفري لښکرو ته خو به یو وارې مخ اړولی. تاسو به لیدلی د کوم نشنلیست پوسټ، کوم ټویټ مو لیدلی، هغه خلک چې خوله یې تر غوږونو شکولي وو، د پنجاب په پارلمان کې ناسته، تنخواه هر شی خوري. تاسو ورشئ د دوی اکاونټونه چک کړئ چې دوی د اسرائیلو دغه روان وحشت د روژې له 28مې نه شروع له 28مې نه تر ننه پورې روان ده. د بیت المقدس کې د مسلمانانو وینې تویږي. دغه سیکولرانو، دغه نشنلستانو، دغه د لارو بر چغ وهونکو، دغه چې په اختر کې اوربان غوښتولې د اسرائیلو ته یا ورته مخ وانړه او نور که هیڅ نه سو کولی، دومره خو به ویلو چې وحشت ده. د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې دي، اختر ده، روژه ده، په دغه میاشت کې قرآن کریم نازل شوی، 20مه شپه ده. ای اسرائیلو، ای صلیبیانو، ای یهودیانو، ای د غرب روزل شویو ګوډاګیانو، نشنلستانو، ای د پښتون چغې وهونکو غربیانو، د غرب روزل شویو، بیت المقدس باندې ولې د حملې نه غندئ؟ که نه په بیت المقدس کې اختر نشته. 20 کاله په افغانستان کې اخترونه نه وو. نن چې طالب د صلیبیانو په مرۍ باندې پښه ورکېښودله، اوس اختر شو، اوس روزه شوه. هلته اوربان نه، اوس اوربان چې د صلیب ملا ماته شو، اوس اوربان چې ګوډاګیان په تېښته شو، اوس اوربان چې طالب د بری مینار ته ورسېده، اوس اوربان. دا مطبوعات دي، سانسور ده، نور هیڅ شی نسته. ورشه دا اوس وګوره د فیسبوک اداره، دا ټول دا سوشل میډیا ټول د همدغه صلیبیانو دي. ګټه له مسلمانانو نه ورځي، د همغه ګټو په پیسو اسرائیل په مزایل اخلي په همدغه بیت المقدس باندې ورغه کوي. نن ورشه، نن مې یوه شو کتله، حیران پاتې شوم. جینکۍ ګډېږي، ګډا ده او مستي ده او شرابونه دي.
یو مسلمان دومره ورته وای دا کوم انسانیت ده د هغه د دغه پروګرام د کوربه په حیث راغوښتی چې دی دلته راشي څه فني کلیپونه ورته وایي دوی که څه وایي هغه ورته وایي زه شرمېږم په دغه شي باندې دغه ټولې ډمې دا ټول چې څوک په دې مجلس کې ګډېدل نر او ښځه په دې سړي راټول سوی د دې خبرې بښنه وغواړه او ورته وایي څنګه بښنه وغواړم دغه کار د انسانیت خلاف ده دا زما د نسل تباهي ده دا زموږ د راتلونکي بچیانو تباهي ده له لاس نه نیولی په لایف شو کې له هغه نه وویسته له صحنې نه یعنې دا خلک دومره سپین سترګي شو چې دوی ته به نه وایي چې شراب خوړل ګناه دي داسې وخت راغی چې دوی ته به نه وایي چې زنا مه کوه وخت داسې راغی چې دوی ته به نه وایي چې په سټیج د نجونو ګډا را روا ده بربندې نجونې دې نه ګډېږي د دغه خبرې در باندې زور راوړي وایي بښنه وغواړه دی د په سټیج ګډېږي زما د بچیانو ذهنیت د کفر خواته هغه کوي حیران پاتې سي همدغه نشنالیان همدغه سیکولران همدغه عرب شیخان پرون د وبا په خاطر هندوستان ته اکسیجن لیږي د بیت المقدس د مظلومو هیوادوالو اکسیجن ته نغلا کوي هغه وژني د هغوی وینې تویوي هندو ته اکسیجن لیږي ای عرب شیخانو دا چې کوم الله تعالی په تاسو باندې رحم کړی د یو چا د دعا له برکته په تیلو مالامال کړي هغه ورځې مو له یاده مه باسئ چې د تاسو په سر به دا کفار واکمنان او تاسو به مزدوران د قذافي د زوی حالت وګورئ ډېر لرې مه ځئ هغه قذافي چې د نړیوال واکسین دپاره به په میلیاردونو مرسته کومکونه کول په سلګونو جماعتونه او کرکټ ګراونډونه او کلبونه یې جوړ کړه د همغه قذافي زوی په داسې یو خونه کې په داسې یو سوب کې 2 کاله تېر کړي چې عمال ته خپلې باولې م کولې دا حالت په تاسو نه ده راتلونکی قذافي هماغه څوک و چې باکره 50 پیغلې به د ده له شاوخوا تاو نن د قذافي تاریخ وګورئ د هغه مرګ وګورئ او د هغه حالت وګورئ د لیبیا د خلکو دغه حالت په تاسو نه راځي هندو ته اکسیجن ورکوي د هندو تر څنګ درېږي د فلسطین مظلوم ملت په وینو لت پت ماشومان چغې وهي بوډا پلاران سپین سري نن مسجد اقصی چغې وهي څوک ده چې ورشي غمې وکړي څوک ده چې دفاع ترې نه وکړي با وجود د دې چې 1.5 میلیارد مسلمانان د نړۍ 40% اقتصاد د مسلمانانو په لاس کې لیکن بیت المقدس بې څوکه ده بیت المقدس نن چغې وهي په ټول عرب دنیا کې یو نر پیدا نشو یو غیرتی پیدا نشو چې د امریکا په سترګو کې سترګې ورواچي ورته چې ولې د اسرائیلو سره معاهدې کوي اسرائیلو ته تیل ورکوي اسرائیلو ته له اسرائیلو نه زده کړې کوي ټکنالوژي له اسرائیلو زده کوي زه دا ټکنالوژي د تا په تاندرو لګي چې ته د اټومي طاقت هیواد لیکن بیت المقدس کې ظلم روان ده زه دغه ټکنالوژي څه کوم تر دا ټکنالوژي به ته تر کله پورې شرم وکړي لغه کیلو چې طالبانو نه وشرمېږي لاغه غریبه لاغه بیچاره طالب نه وشرمېږي چې تش د توپک په قنداغ او په دبي امریکا ماته کړل افغانستان نه په زور باندې وېسته سر په ګریوان کې کاته کوي نن چیرې دی هغه شړوخان هغه بې ضمیره هغه خرڅ شوي هغه د یهودو په منبر ناس بې ناموسان چې طالب جهاد باندې تاخت و تاس کوه د طالب په جهاد باندې فتواګانې خړولې نن چیرته دي نن هغه مصري ملایان چیرې دي ترکي ملایان چیرې دي سعودي شیخان چیرې دي د نور نړۍ شیخان چیرې دي چې راجیکسي سر له بړستنې وباسي دغومره دی وایي چې امریکا ظلم کوي بیرته د سر په بړستنې نه نباسي بیا به مونږ لمبرې ورکو چې آفرین د مور شیدې ده شه نن په هغه شیخانو باندې غږ کوو که نور غیرت نه لرئ دغومره غیرت خو وکئ چې یو ورته د کور مخې ته ووایه چې مرګ په امریکا مرګ په اسرائیل دغومره غیرت وکړه په طالب باندې د تاخت و تاس کو طالب د ټارګټ کو طالب ته دی جګړه د ناروا ده جګړه د بین الافغاني د فلسطین کې خو بین الافغاني جګړه نشته په فلسطین کې خو د اسلام او د صلیب جګړه ده
د بیت المقدس او د کلیسا جګړه ده. نن ولې بیت المقدس بې څوکه ده او د کلیسا تر شا د عرب شړوخانو په شمول ټوله نړۍ ورپسې ولاړه ده. خو خدای به صلاح الدین ایوبي پیدا کړي، خدای به د دې خلکو د دې ظالمانو دپاره یو بل موسی پیدا کړي ان شاء الله العزیز. مسلمانان دې نه بې امیده کېږي، د اسرائیلو د زوال شیبې را رسېدلي چې په بیت المقدس کې ظلم روان کړی. د دغه ظالمانو وحشانو د وحشت ټغر به داسې ټول شي لکه څنګه چې په افغانستان کې د صلیبي لښکرو د ناټو د ایساف ټغر په ټولېدو ده. دا به داسې دنیا ته ټیټې سترګې ولاړ وي لکه نن چې امریکایان نړۍ ته ټیټې سترګې ولاړ ده. دغه د غرب روزل شوي سکشویان، دا بېناموسان، دا د صلیب لښکرې به بیا داسې مړې سترګې ولاړ وي لکه نن چې امریکا مړې سترګې د طالب په پښو ته پرېوتلې. او زیری در کوم اسرائیل د ماتې په درشل ولاړ ده. امریکا او صلیبي هیوادونه کوشش د دې کوي چې همدغه اسلامي هیوادونو غلام مشران دې ته وهڅوي تر څو د حماس ډلې ته ووایي چې تاسو بریدونه کم کړئ، اوربند ته لاره هواره کړي. اسرائیلو دا جګړه فیصله کن جګړه شروع کړې وه چې نور به حماس ختموي، غزه به هغه کوي، د فلسطین قضیه به یو طرف ته کوي. خو الحمدلله دا د دوی د ماتې وروستۍ شیبې دي ان شاء الله العزیز چې بایډن، سرکوزي او نور صلیبي هیوادونه لګیا دي د حماس ته وړاندیزونه کوي چې اوربند کړي. ان شاء الله دا د صلیب د نسکورېدلو جګړه ده، دا به د بیت المقدس د ازادۍ جګړه وي، دا به د اسرائیلو د ټوټې ټوټې کېدو جګړه وي. ان شاء الله تاسو انتظار باسئ. شاهین صاحب چې د طالب حقانیت دا ده چې هغه پسې به سپي راکړي. اوس که زه درته ووایم نه خدا خو وپېژندل شو، خبره ختمه نه شاهین صاحب، بس خبره ختمه شوله، نه دې پېژانده راغی. اوس که بیا یې جګو بیا موږ مجرمان یو، دوباره یې که جګو خلکو ته پېکنځلې کوو بیا جرم ده. بس دا سپی ټک خوله ورباندې هډوکی پکې کېږده بر بخیر. سعید کندهاری صاحب مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام سعید صاحب، مهرباني زړګیه. شاهین صاحب تاسو ته او ستر جنرال مبین صاحب ته او نورو ګډونوالو ته ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات بیا وړاندې کوم. الله تعالی مو ژوندي ولره. قربان سه، مهرباني سه. وعلیکم شاهین السلام. صاحب دغه کاس دې که پېژندلی دا اوس سکنځلې وکړلې د احمدزی او که څه شی دا هغه دا د خان یوسف په لایف کې چې هغه د شا کامره وښودله، دا هغه یو ده. توبه دا ماغه ده دو ویلي چې فوزیه د ما خور ده، هغه چا چې قرآن مجید لمبې پورته شولې وی سزا هغه د خور ده. نو فکر وکړه چې دا به څوک وي. شاهین صاحب دوی ته وخت ورکول په دې معنا چې دوی ته 10 کسه 20 کسه ناست دي او هغه هم ټولې کنځلې. دلته چې دوی موږ رااخلو دې نه وروسته که نه دا معنا چې موږ د دوی سره همکاري کوي. د دوی غږونه باید داسې خاموشه سي لکه څنګه چې دوی د موږ غږ خاموشه کوي، دقسې. او بل یو د موږ د لایف رښتینولي او د موږ د لایف کامیابي هم دا ده چې الحمدلله د موږ د لایف کې مخالف ختم شول. هغه غټ غټ کنځلماران هغه دا ټول ختم شول، اصلاح شول، اصلاح او یا د طالب له ډاره ډرت نسي کولی. که نه ډارېدلی خو راغلي به خبرې به یې کړې. الحمدلله نسته، دا د طالب ډار ده، دا د طالب قوت ده، دا د طالب ځواک ده چې هغه څوک چې شپه او ورځ به یې کنځلې کولې هغه ختم. دوی که په خپلو ځایو کې کوي هغه کوي د 10 کسه 8 کسه خپله سره ناست دي. داسې سټډیو دې هم لیدلې شاهین صاحب چې باره په سټډیو کې 10 کسانې لاندې لیدونکي 4 کسانې لګیا دي. خو دلته وخت نه ورکو. الحمدلله د مونږ او تاسو خلکو خبرو ته کینی د مونږ لایف اصلاحي ده، ډېر اثر یې کړی ده، ډېر تاثیر یې کړی په اروپا او په امریکا له سمندرونو اخوا خلک الحمدلله اصلاح سوي. د طالب له مخالفت نه لاس اخیستی. جوپي اردو ده، دا د همدغه اسلام پالو مبارزینو د قلمي مبارزې، د په میډیا مبارزه، ژوندي لایفونه، دا ټول د دغه برکت ده الحمدلله چې د ورځې سلګونه عسکر تسلیمیږي. نور څه شی غواړي ساینس په اوښ د سپور کم مدینې ته دې ولېږم.